دغه لس کارونه وکړه، زه په قسم درته وایم چې ستا زړه ته به اطمینان راځي، ستا زړه ته به سکون، آرام، راحت راځي. نن سبا هر کس خفګان دی، وایي چې یاره زړه ته مې آرام او سکون راحت نه راځي. دغه لس کارونو سره زه په قسم درته وایم چې ستا زړه ته به ضرور سکون راځي. اول د الله پر وحدانیت باندې پوخ یقین لرل چې زما رب الله دی، الله نه علاوه بل رب نه لرم. دویم پر ښه تقدیر یا پر بد تقدیر باندې ایمان لرل، یعنی که چیرې تا ته شر پیښ سي نعوذ بالله، ته هم دا ووایه چې دا هم د الله له طرف څخه دی، او که چیرې خیر درته راسي ته دا ووایه چې دا هم د الله له جانبه څخه دی. دریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت امید درلودل. څلورم فرضونه ادا کول او د واجباتو پایبندي کول. او پنځم ډېرې زیاتې دعاګانې کول، د خپل ځان لپاره دعاګانې غوښتل. شپږم د هر قسم ګناه او خاص کار بیا د ظلم څخه خپل ځان محفوظ ساتل، دې څخه ځان لرې ساتل. وهم هر هغه کار چې په دې کې دا شبه وي چې داسې وي چې الله ناراضه سي، هغه کار نه کول. اتم د قرآن تلاوت کول، ذکر او اذکار کول. نهم د خلکو خدمت کول، د الله د مخلوقاتو خدمت کول. دسم د نیکو خلکو سره ناست ولاړه کول، یعنی علما سره د ښو خلکو سره ناست ولاړه کول. د هغه شیان دي چې ستا زړه ته به آرام، سکون، راحت 100% ګارنټۍ سره به ستا په زړه کې آرام، سکون، راحت راولي.